هلکه یار که خفه کېږې نه نو هیډفون ولګوې. وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو په داود شاه ده. که تاسو چېرته خپلې فیملي سره ناست یې نو پلیز هیډفون یوز کړئ، ځکه چې موږ په دې ویډیو کې هغه ناغوت استعمال کړي دي کوم چې د فیملي د اورېدو نه دي. نو پلیز هیډفون یوز کړئ. دوستانو زه اوس تاسو سره دا خبره شیر کوم، زه دا خبره پټه نشم ساتلی. څه خبره داود شاه؟ تاسو موږ سره خپله خبره شریک کړئ. تاسو څه وایئ؟ که په دې زمانه سونیا شاه خفه کېږي او که په دې ما سره جنګونه کوي یو شل ځله دې وکړي، ځکه چې زه باقي زه خبره ښکاره کول غواړم. چوپراټو بچې در خبره کوه، څه خبره ده شابګه؟ چې دا څه خبره وه او څه اتره وه، دا زما د ګیره په څه باندې وړه شوله، څه چلو شو څه چلو نه شو. کوس پټاخې بچې تا نو زه په دې ویډیو کې پښتو کمیس دواړو وباسم. ته کوس پنجقې زویه ستا په مور کې ومنډم. د کوس پټاخې زویه ته دا ګیره ولې والې ده؟ د نه سړي زویه ته ګیره دې دپاره پرېښوه، د مور څو پرې دې وښیم. د کوس پټاخې زویه دا داسې کارو ما ته په ساده کال باندې رنګ راغی، چې رنګ راغی ما یس کو. هغه یو جینۍ وه، شیزا بټ د هغې نوم دی، د لاهور شادري اوسېدونکې جینۍ ده. زه ستا د ښځې په کوناټو کې وردن نشم، د مور کونه دې ویم د کوس پټاقې بچې ته لا بیا وې چې دا داسې داسې چلو. د مور کونه دې وغېمه ستا په ښځه سور شمه، ستا د علیشه په کوناټو باندې ون وردن نشم. شیزا بټ ما معلومات کړی دي د دې، ما ته بدل نوم ښودلی و، غلط نوم یې راته ښودلی و، او اوس ما د هغې ټول هغه حساب کتاب معلوم کړلو چې شیزا بټ په نوم باندې دا جینۍ یادېږي او دا په لاهور کې په شادره کې پاتې کېږي. خبر وه ستا د خور کونه وغېمه د کوس پټاقې بچې ته لا بیا دغه جینۍ یادې. ته چې وې دغه ښځې زه دوکه کړې م، ستا په دغه غوڼ خاندان باندې د دغې غوڼ خاندان ور واچومه. اوس ستا ښځه وغېم د کوس پټاقې بچې، ستا ښځه ده په ویسټ انډیز والا وغېم، په پاکستانیانو خو دې ونه وله. اوس ستا په ښځه باندې دا غټ غټ موږي وردن نه کمه د کنجر بچیه. اوس ستا د ښځې کوس وغېمه، د مور کونه دې وغېم، ستا د ښځې کوناټي وغېمه. کوناټي پېژنې؟ ستا د ښځې غټ غټ کوناټي او د علیشه په کوساټو کې د ویسټ انډیز والا غټې غټې خوټې ور ومنډم. د مور کونه دې وغېمه د کوس پټاقې بچیه. مې چې اوس کله بس بیا زه په ځان نیمه بې شوې، او چې کله زه بیا په هوش کې رالم راپاسېدم. کوناټو په رنګ دا خوله دې نیولې، دا خو خوله نه ده، کوساټې دي پیشاټې دي، د ښځې کوناټې دي. ستا د ښځې په کوناټو کې او د علیشه په میمو کې دا خپله خوټه درې ومنډو ځینې کوله ښه په برابره ور ومنډمه. او ستا په کوناټو کې خاص ستا د ښځې د کوناټي او د ستا په کوناټو کې دا خپله خوټه ښه په برابره ومنډم. د کنجر بچیه، د کوس پټاقې بچیه. داود شاه نور پسند مې یم اوسه، خو تا د سنت والي دي په دې درته غوسه یم. ستا د ښځې کوناټي وغېمه، ستا د خوله دې نه ده سم، کوساټې دې کوساټې دا تا یو پیره نه دا تا یو لس پیرې دوکې وکړې، کله ټوپک مار باندې کې او کله یې د مور کوس باندې کې. د کوس پټاقې بچې ستا د ښځې په کوناټو کې ووامه، ته خو د سړي بچې نه یې. که ته د سړي بچې وې نو تا به دا ګیره نه واله، دوکې به دې نه کولې. تا دوکه وکړه بس موږ درنه خپل بدل اخلو. ستا د مور په کوناټو کې وم، ته خو په نصیحت نه پوهېږې، چپ که لاسونه مو نیسه د کنجر بچیه. ستا د ښځې کوناټي وغېمه. مې چې اوس کله بس بیا زه په ځان نیمه بې شوې، او چې کله زه بیا په هوش کې رالم راپاسېدم، نو بس شاروره داسې حساب دی
چې کم ټایم کې ته بېهوشه کولې، تا یې د خرې هغه متیازې درکولې چې تا نه یې دا ږیره واله. زه په دې سنتو خفه یمه د کوس پټاقې بچیه چې تا یې کله ږیره واله نو ته خو به ورته پوه شوې وې، ته خو به یې غولې وې. پته نه لګي چې په انګریزانو یې غولې که پچه یې غولې، او پته نه لګي چې ته د کم ځای نه اولاد راغلی دلته په پاکستان کې ګرځې راګرځې، او د هغون پاکستان دې وشرمولو. د کوس پټاقې بچیه داسې چل دی، پته نه لګي چې د چا اولاد یې هغه ځای ته ځان ورسوه، او دا ویډیوګانې مه جوړوه. ګوره زمونږ غونډ پښتو کلچر دې تباه کړو. د کوس پټاقې بچیه ستا د ښځې کوناټي وغېمه، او د علي شا په کوناټو او په میمو او په کوس کې کوس خو یې غونډ سقا شو. کوس خو زمونږ نه لګي اوس داسې چل وکړه چې دا کوس دې په دې غونډو خلکو مونږ باندې دا کوناټي وبخیر د کنجر بچیه. و د کوس پټاخې زوی د خو در سره خپل پیریډ واغسته، اوس زما پیریډ دی. د مور په کوس کې دی منم د کوس پټاخې زوی کله چې ته بېهوشه کړی وې نو کېدای شي تا په کونه کې لوی سوباړ هم در منډلې لکه شاته کونه هم دی چې کونه خو حل د ویلو نه دغه دی. هم ته هم پته ده ال د ویلو نه دی، ځکه چې ډېر غلط کار یې در سره کړی دی. مطلب په کونه کې به یې له شیخ لاس کړي او هغه به یې په دې خوله پسې مږلي د کوس پټاخې زویه. حل د ویلو نه دی. زما د ږیره چې کومه وه که نه دی دومره روانه کټ کړې وه، دومره لکه زمانې ږیره خریلې نه وه، خو ډېره غلطه یې کټ کړې وه. دې ځای کې مړه ډېره، او په هغه کټ کې هر څه زما د ږیرې اوس هم ما سره هغه ویښته ګوره موجود دي. ښه زما دومره زړه غوښ شوی دی په هغې باندې، زما د ږیرې ویښته قسم په خدای چې ما سره اوس هم موجود دي هغه هر څه. او بس شیشه کې مې وکتل، اریان دریان شوم چې یا الله دا ولې دا په څه دې ته ما څه ویلي، دا خو د مطلب د لاهور یو زمونږ د پښتنو د حساب کتاب والا هم نه ده چې ګینې سړی و چې دا ما سره دې کړي دي، نو زه په چا دعوه وکړم؟ زه څوک یاد کړم اوسه؟ نو هغه حساب کتاب چې کوم زما شوی و که نه، هغه الله لیدلی دی او ما کتلی دي چې زما ږیره ځای په ځای باندې هغوی کټ کړې وه، ځای په ځای باندې ما نه ږیره بلکل دغه کړې وه، څه ځای کې شته څه ځای کې نه، ډېره ګډه وډه کړې وه. او خدای شته چې بیا د شرم د لاسه زه نیله نه شوم تللی چې خدای پاک اوس نیله څنګه لاړ شم، نه ته به زه څه وایم؟ داسې کوې لکه ته چې یو لوی کس یې د مور څوک پردی وښیم د کوس پټاخې زوی تا تعلیم هم نه شو ویلی. د مور څوک پردی وښیم نه هیله لاړ شو، ورته ووایه دا کونه نه مې دا اخته وخره وه، لوی ځنګل پې ولاړ دی او په دې لوی ځنګل کې راله ګاډه راپرېښې وه، غونډه سوپره یې راله غار کړې ده. د کوس پټاخې زویه په دې کونه کې به دې له شیخ لاس کړي، دا کونه دې لکه چکه چې په دې کونه باندې خو لاس ماس نه دی والی، په دې کونه کې به لوی ډانګې نه در منډلې. د کوس پټاخې زویه ته دومره په ځان نه پوهېدلې، ستا د مور څوک پکې ګوتې وم د کوس پنجقې زویه. سونیا شابه چې ما ورته په ور کې کتل هغه کس پې لاړې توکلې هغه څنګه چل کولو دا چل لږ وکړه لاړې خو صحیح شوه، خو تا چې ویلې ګوته یې پکې واله، ګوته یې پکې څنګه واله، ګوته چل وښایه لکه ګوته پکې څنګه واله وه. ملګرو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو د نوي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.